نو زه خپله خوش سوی یم تقریبا 12 کاله کې معلول یم لاس پښې مې دا توینې کار نه کوي نه مې لاس کار کوي نه مې پښې کار کوي خو له هغه باوجود نور به نو پر انسان څه تېرېږي ته خپله یو سوچ یو دغه وکړه اوس مقصد چې د سړي دا رقم ژوند چې بیا یو ځای هجرت چې غربت چې بیا دا رقم معلول معیوب شي نو په ژوند کې ډېرې ترخې او خوږې راځي هغه څه و چې ته تر دغه حده راورسوی ته خو بلکل جګ جوړ یو ځوان سړی وې بس دغه پېښه داسې راته وسوه مقصد معلول سوم معیوب سوم نو اوس یارانو لاس واخیست بل لاس واخلي بل څه وکړي راشه له نږدې یو څه مې وڅېړه راشه له نږدې یو څه مې وڅېړه وکړه تجربې یو څه مې وڅېړه اوبه لګي دواړو ته یو څه ناڅه اوبه لګي دواړو ته یو څه ناڅه څرک د یارانې یو څه مې وڅېړه او نه منم پر ځان ګلابه نه منم پر ځان ګلابه نه منم احسان د زمانې یو څه مې وڅېړه او نه د داسې نه ده چې یاغې به یم نه د داسې نه ده چې یاغې به یم غم دې کړم زرې یو څه مې وڅېړه او هېڅ به مې بدلون چهره کې را نه شي هېڅ به مې بدلون چهره کې را نه شي ښکارم له چهرې یو څه مې وڅېړه او کله ما وهاب غیرت بل څه لیکل کله ما وهاب غیرت بل څه لیکل کړم درته کیسې یو څه مې وڅېړه راشه له نږدې یو څه مې وڅېړه نن هم زموږ اول وار ده موږ په دې پروګرام کې یو ځوان شاعر مدوکۍ دا راغوښتی هم د هغه سره مرکه کوو هغه سره ناست یو د اول بل هغه شاعر سره دغه د شاعرۍ په هکله مجلس کوو دغه د ژوند په هکله به تاسو سره مجلس کوو تاسو چېرته مرځئ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ السلام علیکم وعلیکم السلام شریار ملاخیل صاحب په خیر راغلاست درته وایي کور مو ودان چې زموږ احوال مو وپوښتئ قدرمن ورو عزتمن سي پتمن سي که ته چېرته موږ ته خپله لنډه پیژلګري راوکړې چې ته څوک یې او د کوم ځای یې او له کومې ژبې سره تعلق لرې مننه کوم ښاغلی خورشیدیار ملاخیل صاحب موږ خپله اصل کې زه د زابل د ولایت یم بعد دغه موږ له توخې کم سره تعلق لرو په کام توخه یم دلته اوس تقریبا اول انقلابو کې کډوال سوي د دې د کډوالۍ ژوند کوو نوم مې عبدالوهاب غیرت خپله یو معلول یا معیوب یم ډېری وګړي مې پېژني تقریبا او بس دغه لنډه پېژندګلوي وه عبدالوهاب غیرت صاحب وروره دا تاسو کوم تخلص انتخاب کړی دی غیرت په دې څه معنی کېدی شي ښه پوښتنه ده دا خو د هر چا خپل یو انتخاب د یو ټاکنه ده دا ما په دې ځان ته غوره کړی ده چې زه خپله باید د غیرت کار وکړو داسې کار وکړو چې هغه میډیا او دنیا او معاشرې ته یو پیغام وي یو لامل وي څه وګرځي اوس ما ځان ته د غیرت نوم انتخاب کړی دی چې زه خپله معلول معیوب یم باید یو هڅه وکړم غیرت وکړم همت وکړم او انشاءالله داسې واویلا او داسې ناهیلي څرګنده نه کړم چې زه نو عاجز یم څوک ځان ته عاجز تخلص غوره کړي یعنې زه معذور سوم معیوبه سوم عاجز یم نو ما سره څوک دا نه کوي یا نه داسې باید وسي باید په دغه حال کې سړی و ځان ته غیرت د غیرت لفظ خپل کړي او په غیرت باندې وچلیږي د غیرت کارونه وکړي دغه شعر و شاعري ادب ډګر ته چې موږ رادنګلي دي د غیرت را رسولي اوس که ته ما ته وایې ته عاجز یې نو زه نور مایوسه کېدم زه خو نو عاجز یم نو ما سره عاجز سره نو څوک څه کوي قدرمن وروره عبدالوهاب غیرت صاحب ته یو شاعر یو لیکوال یې تا تر ننه پورې څومره غزلې لیکلي دي څومره نظمونه دي لیکلي دي څومره چاربیتې ټپیزې کاکړۍ غاړې داسې تا لیکلي دي د دې په هکله کې راته وایه مننه وروره ښه پوښتنه ده په دې ځای کې به زه لږ سره شکمن سمه ډېر څه مې لیکلي دي تقریبا نظمونه ورته ووایه نثرونه ورته ووایه نعتونه ورته ووایه حمدونه ورته ووایه غزلې ورته ووایه ګڼ شمېر نعتخوانانو لکه پېښور لر بر افغانستان کې زما نعتونه حمدونه صوفیانه کلامونه ورته وایه عام شعرونه ورته وایاست انقلابي شعرونه ورته وایاست ویلي دي د واتساپ له لارې به ډېر اورېدلي تقریبا او د فیسبوک له لارې ما د خاص تاریخ خپر کړي نو دا شیان مې ډېر لیکلي دي تر اوسه داسې شعري ټولګه او داسې څه نه لرم چې چا سره کومک کړی ده او شعري ټولګه راته چاپ کړی دی واتساپي یا دغسې عبدالوهاب غیرت صاحب هر شاعر چې د شاعرۍ فیلډ ته راځي د شاعرۍ میدان ته راځي نو د هغه یو څه لامل یو وجه ضرور وي څوک مین وي څوک له یو شاعر نه متاثره سوی وي دا ستا داسې څه لامل و چې د شاعرۍ دنیا ته رالې بس خورشیدیار صاحب لکه څنګه چې تا وفرمایل ودې ویل موږ هم داسې وګڼه
اولا کې خو زموږ له ادب سره مې ډېره زیاته مینه وه. د ادب شاعرانو شاعري چې مې کله اورېدله هغه متاثره کولو، د هغو شعرونه به م ویل، په اوازو سره به م ویل، په ټپو سره به م ویل. له هغه ما بعد چې زه کله معلول سوم، معیوب سوم، نو ما دا څرګنده کړه چې زه په بله لار کې نه سم کامیابه کېدلی. باید د شعر و شاعري ډګر ته مخه کړم او د شعر و شاعري له لارې زه د خپل درد یا د بل مسلمان درد یا د ټولنې درد یا د خوشحالي بالکل. عبدالوهاب غیرت صاحب بالکل دا ستا د شعر و شاعري کمال دی چې نن یې موږ هم مجبوره کړو چې راغلو له تا سره په دې هکله مجلس کوو. یقینا دا ستا د شاعري کمال دی. عبدالوهاب غیرت صاحب شعر څه ته وایي او شاعري څه ته وایي؟ که د دې لږ لنډ مفهوم راته وکړي. شعر دې ته ویل کېږي چې مقصد یو کتاب خبرې، یو دنیا خبرې په یو لنډ څه کې راونغاړې، لکه دریا په کوزه کې بندول، دې ته شعر ویل کېږي. او شاعري همدغه ده چې د دنیا غمونه، د دنیا دردونه، د دنیا خیالات خپل زړه کې واچوي، بیا د یو خیالات یو اظهار هغې یو چا ته بیانوي. مطلب د دنیا ټول غمونه پسې خپله سینه کې واچوه او بیا هر غم ځان ته بیانوي. همدې ته شاعري ویل. او عبدالوهاب غیرت صاحب یو بله پوښتنه زه له تا دا کومه چې دا شاعري چې ده آیا دا کمال ده او که ملکه ده؟ مطلب دا شاعري د الله تعالی له طرفه یو تحفه د انسان دپاره ده او که دا یو کمال ده؟ دا یو ملکه ده د الله جل جلاله له طرفه. هر انسان یې وړتیا نه لري، هر انسان ته دغه قایله کېږي. د الله جل جلاله له طرفه بس دا یو الهام رقم او تراس بس د خپل زیارات خیالات شعر په بڼه باندې وړاندې کوي. عبدالوهاب غیرت صاحب یو بله پوښتنه به له تا نه دا وکړو چې مینه څه ته وایي؟ هر شاعر د مینې صفتونه کوي، مینه دا مینه وایي څه ته په شاعري کې؟ مننه، دا هم ښه پوښتنه ده. که څه پوښتنې ډېرې چې زه معلوله یم، معیوب یم، داسې پوښتنې نه سم ځوابولی، له انده و له فکره مې وځي. خو بیا به د لنډ بیت به درته وایم چې ما جوړ کړی ده او نورو شاعرانو هم کېدای شي د مینې په اظهار یې څه ویلي وي د مینې په اړوند. هغه بیت یا غزل ده چې وایي مینه ستا مینه ژوندۍ ده مینه مرګ نه لري، مینه ستا مینه ژوندۍ ده مینه مرګ نه لري، غیرته بازي مینه پلوري مینه سوځي مینه څپېږي. نو مینه چې ده ژوند ده، چې مینه دې درلوده ژوند کولی شي، چې مینه نه وه ژوند نشته. عبدالوهاب غیرت صاحب ورور دا راته وایي چې ولسي او کلاسیکي شاعري څه ته وایي؟ مننه. نو دا ولسي شاعري چې ده لکه دا نن دور چې ما وتا کړو، دا خلک یاد میډیا لګیا ده، یو غزل د شعر د بیت ووایي بس هغه وار سو په تاسو لاړ. او کلاسیکي شاعري لکه رحمان بابا، خوشحال بابا، حمزه بابا او داسې نور زموږ تاسو رحمت الله علیه داسې شعرونه ویلي دي، لکه نن سیم دوام لري، د نیمه ته هم وایو، نوره دنیا یې هم وایي، هغه ته کلاسیکي شاعري وایي او دې ته ولسي شاعري وایي. لکه نن په دا میډیا باندې چې لګیا دي، وټساپي ده او فیسبوکي ده، دا د یو بیت ولیکي نور پاملرنه ورته نه کېږي، نه پاملرنه کوي، نه بیا هغه شعر و هغه بیت هغه غزل دوام مومي. قدرمن ورور اوس بیا موږ له تا یو غزل اورو، که چیرې له تا سره داسې یو غزل وي که اورېدونکو ته ډالۍ کړي. وایي ځکه هېڅ یم عقیده مې تجربه کړه، ځکه هېڅ یم عقیده مې تجربه کړه، د دې لوی جهان کعبه مې تجربه کړه، ستا قانون ورلره هېڅ نه د کارونه، ستا قانون ورلره هېڅ نه د کارونه، د قرآن یوه سجده مې تجربه کړه او توبهګار به شي پر خپلو کړنو باندې، توبهګار به شي پر خپلو کړنو باندې، که په دار شولې توبه مې تجربه کړه، زر او زر به دې اوبه شي ځناوره، زر او زر به دې اوبه شي ځناوره، زرین خاله زمزمه مې تجربه کړه او که مزه اخلي له ژوند د ژوندون کاندې، که مزه اخلي له ژوند د ژوندون کاندې، نو د ژوند یوه صحنه مې تجربه کړه او زړه مې ستا تر زړه حسین ده لیونیه، زړه مې ستا تر زړه حسین دی لیونیه، که نها د زړه ټوکړه مې تجربه کړه او غریب نه یم وهاب غیرت غني یم، غریب نه یم وهاب غیرت غني یم، د غنا غزل ټپه مې تجربه کړه، د غنا غزل ټپه مې تجربه کړه. وهاب غیرت صاحب ماشاءالله ډېره ښایسته په زړه پورې شاعري کوي. که تا سره یو بل داسې یو شعر وي، یقینا ستا شعرونه خو ډېر ترسکونه دي، په زړه باندې لګېږي، یو داسې یو بل شعر راته ډالۍ کړه چې خوند ترې واخلو. سمه د غزل ده چې تا ویل او ما ویل به سره ویشو، تا ویل او ما ویل به سره ویشو، دواړه توري د غزل به سره ویشو، نیم به زه او نیم به ته ځان سره ساتې، نیم به زه او نیم به ته ځان سره ساتې، نیمه شپه کې ګلاب ګل به سره ویشو او داسې نه ده چې زه پر اوږو بار وړم،
داسې نه ده چې زه پر اوږو بار وړم ټول بارونه د مزل به سره ویشو او تاوه به یې تر لیڅو لاندې باندې تاوه به یې تر لیڅو لاندې باندې تور تارونه د اوربل به سره ویشو او ها که لږ وي او که ډېر پروا یې نشته ها که لږ وي او که ډېر پروا یې نشته ها دردونه مکمل به سره ویشو زه وهاب غیرت تنا پکې غر کېږم زه وهاب غیرت تنا پکې غر کېږم غټ غمونه د کابل به سره ویشو غټ غمونه د کابل به سره ویشو. ماشاءالله جزاک الله عبدالوهاب غیرت صاحب په ژبه او په قلم دې برکت. عبدالوهاب غیرت صاحب وروره ته معذوره یې مطلب ګډ او مات یې دا ستا د معذورۍ او د غربت لامل څه ده؟ مننه ورور زموږ ستاسې پښتني ټولنه ده انقلابي ټولنې دي انقلابونه دي کیسې دي نو زه خپله خوش سوی یم تقریبا 12 کاله کېږي معلول یم لاس پښې مې دا ته وینې کار نه کوي نه مې لاس کار کوي نه مې پښې کار کوي خو له هغه باوجود نور به نو پر انسان څه تېرېږي ته خپله یو سوچ یو دغه وکړه اوس مقصد چې د سړي دا رقم ژوند چې بیا یو ځای هجرت چې غربت چې بیا دا رقم معلول معیوب چې نو په ژوند کې ډېرې ترخې او خوږې راځي. بس دغه ژوند روان ده. مقصد مې دغه د عبدالوهاب صاحب د هغه څه و چې ته تر دغه حده راورسولی ته خو بلکل جګ جوړ یو ځوان سړی وې هغه څه و چې ته تر دغه حده راورسولې نن ته په دنیا کې یوازې یې تنها یې ګوډ او مات یې د بل د لاس محتاج یې دا هغه عبدالوهاب غیرت چې کامل مکمل یو ښایسته ځوان هغه نن معذور دی په ویلچیر کې ناست دی دا تر دغه حده چا راورسول؟ دغه پیښه ده چې راته وسو مقصد معلول سوم معیوب سوم نو اوس یارانو لاس واخیست بل لاس واخلي بل څه وکړي. موږ ستاسې داسې پښتنه ټولنه ده داسې یو ټولنه ده چې داسې احساس له چا سره نشته چې د داسې یو معلول د داسې یو لوېدلي کس فارسي کې یو بیت وایي اگر استاده دست افتاده را بګیر وایي که ولاړ یې د لوېدلي لاس ونیسه. زموږ ستاسې په ټولنه کې هغه شیان نشته که نه زه به دا ځای ته نه وم رسېدل. عبدالوهاب غیرت صاحب که چېرې تا خپل نمبر ووایه راته نو ډېره ښه به وي قدرمن دوستان ستا نمبر نوټ کړي بیا کله چا له تا سره رابطه کوله یا کومک یا مرسته درسره کوله. مننه کور مو دا زما نمبر دی تقریبا 0315 8 211 465. قدرمن وروره پتمن سي عزتمن سي ته پښتني ټولنې ته یا پښتنو ځوانانو ته ته څه پیغام لري؟ مننه زه خو زما په اند و دې ټولنې ته که یوه خبره وکړم پښتنې ټولنې د عقل لر دي کبر دي که د دنیا په هر کونج کې دي د دوی یووالي ته ضرورت ده چې دوی یووالی وکړي د خپل تیر تاریخ د نیکونو د هغه تاریخونه راژوندي کړي یووالی وکړي پر یوه ټغر کښېني نه به موږ دا رقم نه ځورېږو نه به کړېږو نه به د بل تر سیاست و د تر ظلم لاندې موږ ژوند کوو لکه نن چې زموږ ژوند روان ده دا ډېر دردونکي حالات کې موږ قرار لرو او دا مې ولرو د هجرت ژوند یې بولې په دنیا کې دا کوم ملک نشته چې پښتون نشته پکښې په یو بل نامه ځورېږي نو زما و ټول پښتانه ته که سیاسین دي که غیر سیاسین دي که علما کرام دي که نور دي دوی باید د یوه ټغر ناره وکړي چې پر یوه ټغر پر یوه ګولې سره کښېني اتفاق و اتحاد وکړي. قدرمن دوستانو زموږ د پروګرام وخت هم په ختمېدو ده زه خورشیدیار ملاخیل ستاسو له درانه چوپړ نه اجازه اخلم له تلو سره سم له عبدالوهاب غیرت صاحب نه به یوه څلوریزه اورو او بیا د خدای په امان. مننه څلوریزه چې وایي هلته پرې لوی دلته واړه وویلي هلته پرې لوی دلته واړه وویلي غشی چې وار کې پښتان نه وویلي غیرت ته وګوره ګزار د اغیار غیرت ته وګوره ګزار د اغیار زما ګوګل کې زما زړه وویلي زما ګوګل کې زما زړه وویلي. ملګرو دعا یې کوئ که دعا محتاج نه